د هغې نه بعد یو خور سوال کړی دی چې د ماشوم د لاړې چې دي او د ده د الټۍ د پاکې دي او که نه. الجواب اصل طهارت دی، نو د ماشوم د لاړې شوې د ماشوم د الټۍ شو د پاکې دي، بلکې د انسان الټۍ پاکې دي، که هغه ماشوم دی او که هغه لوی دی. ښه د پاکو دا معنی نه ده لکه دا بد جاهلان څه ناشنا خبره کوي. اوس موږ الحمدلله په دې قول باندې مطمئن یو، دا په خپله تحقیق پکې هم کړی او دلایل هم کتلي دا دی چې یو ړوند تقلید باندې لګېږي چې مني دا پاکه ده، مني څه ده؟ پاکه. به خپل دلایل دي، موږ دا مسله په نورو ځایونو کې بیان کړې. ښه نو دا بد جاهلان څه هغوی وګورئ وایي چې مني پاکه ده، خورئ یې خورئ یې ټکه اوس روز دی لګئ. مني پاکه ده سټئ دا اوس روز د ده زیادت دي. کله چې وویلی شي چې دا شی پاک دی، موږ دلته حکم بیانو. کیدای شي چې دا شی د انسانانو په طبیعت کې کرکجني، دا بله مسله ده. یو شی ته ورته په دې نظر ګوري چې زما بدی شي، دا ستا د طبیعت او دا کرکه اوس د دې دلاسه څه چل وکړو چې په دې باندې یو شرعي حکم جوړ کړو چې هغه دا چې دا پلید دي. کیدای شي داسې یو شی پاکي او کرکجني کیدای شي که نه شي کیدای؟ لکه څه شی؟ لکه الټۍ شوې، پوزې نه څه ګند راوځي، لاړې شوې. دا حکم یې څه دی؟ دا حکم ولې بیانېږي؟ پاک ولې وایي چې دا که ستا په کپړو ولګي او ته لمونځ وکړو نو لمونځ دې څه دی؟ صحیح دی. دې لپاره دا مسلې بیانېږي. که ستا په لاس ولګي، په بدن ولګي، مطلب یې دا نه چې پاک دی ته یې خوره، دا د جاهلانو خبرې. نو کله چې وویلی شي چې د ماشوم لاړې پاکې دي یا الټۍ پاکې دي یا د انسانانو الټۍ پاکې دي، دا خو واضح ده چې دا د انسانانو په طبیعت کې دا یو کرکجن شی دی. ټول انسانان د الټۍ نه کرکې کوي، کرکتې کوي او یعنی بد پې لګي، د هغې بین، د هغې رنګ، د هغې لیده. دا مطلب نه شي چې ته اوس په دې باندې یو شرعي حکم جوړ کړې چې دا به پلیت وي ځکه چې د انسانانو بدي شي. یو شی زمونږ بدي شي معنی دا نه دی چې دی به صحیح لازم به دی پلیت وي. کله یو شی کرکجني خو هغه صحیح پاکي. ښه، او کوم شی چې پلیت دی په هغې پورې منښتی د هغې باره کې به څه نه وایي. لکه اوس دا نسوار سګرټ شو، دې باره کې هم څه خیال دی؟ پاک دی که پلیت دی؟ پلیت په معنی یعنی یو کرکجن شی دی، اگر که هغه هم جدا مسله ده. کرکه چې د سړي کېږي که نه کېږي، دا په خوله کې دا شی لګولی او هغه حرام دي د هغې استعمالول. دې ټیم کې به هېڅ نه وي. خو که ته چېرته دا ووایي چې الټۍ پاکې دي وایي خو وي دا وایي چې خورئ یې، نو ځان په دې مسله پوه کوي چې کله دا وویلی شي چې دا شی پاک دی، معنی ده چې که چېرته په کپړو دې لګېدلی یا په لاس دې لګېدلی یا په دغه ځي لګېدلی کوم ځای کې چې ته لمونځ کوې، نو لمونځ دې څه دی؟ لمونځ دې صحیح دی. معنی دا نه دی چې ته بس په کپړو ساته او وینځې مو خورې او سټې، دا هېڅ چا نه دي ویلي. نو تحقیقي قول هم دا دی چې د انسانانو الټۍ چې دي دا څه دي؟ دا پاکې دي. بعض علما دا وایي په دې باندې اجماع د علماو ده چې دا الټۍ چې دي دا پلیتې دي. بعض علما دا وایي، خو دا قول کمزوری دی، دا اجماع کمزوري ده. دا څنګه اجماع دی؟ ځکه چې امام ابن حزم رحمه الله هغه ښه واضحه وایي الټۍ د انسانانو دا پاکې دي. نو دا څنګه اجماع شو د امت علماو؟ امام ابن حزم پکې نشتی. دغه شان امام شوکاني رحمه الله، علامه صدیق حسن خان رحمه الله، دې ټولو دا تحقیق دی چې الټۍ د انسانانو داسې دي دا پاکې دي، ځکه چې اصل دې کې طهارت دی او د دې طهارت نه پلیتوالی دته نشي اوړېدی مګر په یو دلیل باندې، او دې باب کې صحیح او مضبوط دلیل نشتی چې هغه په دې دلالت کوي چې الټۍ چې دي دا پلیتې دي. نو خلاصه دا شو چې د ماشوم الټۍ او لاړې څه دي؟ پاکې دي. والله اعلم.